د مجبورۍ د لاس خدای وای خسته زونانو در در ژوندې روینه وای مسافر یم مسافر د بل وطن یم له سفره اوس په زړه باندې خوږمن یم په وسیده غریبي د لویه خدایه غریبۍ نه او په زړه باندې دردمن یم رادیږي مور پلار خویندې او وروڼه په سفر کې همیشه عربه ویرجن یم زما دانش وزیر ژوندون ټول په سفر کې زما دانش وزیر ژوندون ټول په سفر کې زه دانش وزیر په یار پسې دردمن یم په یار پسې دردمن یم د دې مسافري زړالۍ فرمایش کړی دی د بغلان ولایت د اندراب د صلاح د ولسوالۍ د اریشې د کلینه مولا ظاهر متقي مولا شهاب الدین ساکب عبدالواحد توحید یار شاعر د ذاکر کلاګیوال ګوجر او زموږ د دکان پته یاد لري کندهار ولایت د امان ولسوالۍ مسؤل ورور دی طالب العلم شاعر دانش وزیر په اواز درز وزیر د ګل غټه وسره د مجبورۍ د لاس خدای وای خسته زونانو در در ژوندې روینه وای ورکه غریبي شه ګران عیسی خان حق سره شلام وای د مور او پلار نه لري تل ژړا کوي نه وای ورکه غریبي شه مشم زړګی راته وژاړي وای د مسافر جانان مې غواړي دیدنونه وای ورکه غریبي شه د عبدالناصر منصور یار مې وای سخت شورو تر پترې نیولې دینا وای ورکه غریبي شه د ترکي خاورې روغې ساتوي وای زما مسافر جانان ته ورکړه رحمتونه وای ورکه غریبي شه لال محمد همدرس وسپین سپوږمۍ ورباندې وایه سلامونه زار ورکه غریبي شه د ترکي خاورې ورته ګل شوی وای په مسافرو باندې وشنده ګلونه زار ورکه غریبي شه تاج محمد سنگار یار مې وای په دې وطن کې تېروي میاشتې کالونه زار ورکه غریبي شه مسافري له مرګه سخته وای دا ګل ځوانانو پکې تور ویښتان سپین شین وای ورکه غریبي شه سفر د غضب یوه حصه